السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم یو نوی ولاګ کې ښه راغلاست وایم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او د صحت په جامو کې پټ یاست. موږ هم الحمدلله ټول روغ او جوړ یو. راځئ چې د دې اونۍ ولاګ په ګډه سره وګورو. د دې هفتې پای کې زه یو ځل بیا هم ډېره مصروفه وم. د جمعې په ورځ بعد له کاره لاړو چې بعضې شیان مو په کار و هغه واخلو. او دا چې بلیک فرایډې و نو ډېر شیانو باندې تخفیف لګېدلی و، یعنې ارزانه شوي وو چې هر کال د نومبر آخري هفته کې ډېر تخفیفونه وي. نو زما هم کور دپاره او ماشومانو دپاره یو څه ناڅه په کار و، هغه مو واخیستل. تلویزیون مو هم خراب شوی نو یو دانه ټي وي مو واخیسته او ورسره مو یو پلی سټیشن هم ماشومانو دپاره واخیسته. دې ته نو ماشومان ټول نه ډېر خوشحاله ول او زر یې انباکسینګ ته شروع وکړله. دا چې بیا سبا رخصتي وه، یعنې شنبه او یکشنبه وه، نو موږ هم پرېښودل چې لږ ناوخته پورې لوبې وکړي. سبا یعنې د هفتې په ورځ موږ زما د عمه زوی کره دعوت شوي وو. لکه څنګه چې تاسې زما تېر ولاګونو کې به لیدلی چې یو میاشت مخکې زما د ورور واده و، نو ټول خپل خپلوانو ته ډوډۍ کوي. نو دوستانو خپلوانو د کوره بعد وي چې دومره مینه محبت او اخلاص کوي. نو هلته مې بیا وړلو دپاره ځان سره کریمي پاستا د چرګ غوښې سره جوړه کړله. هغې دپاره مې بیا اول غوښه اخته کړله، دا چې وړه خورکۍ مې مونږ کره وه. نو پاستا ډېر کارونه مې هغې باندې وکړه، ځکه چې هغه ډېر خوندور پاستا جوړوي او دا چې زه مصروفه وم نو ډېر راته مرسته شوه. غوښې کې مالګه، پاپریکا پوډر، تور مرچکو پوډر، د هوږې پوډر، اورېګانو، یوه قاشقه مستې، لږ د زیتون غوړي او لږ سویا ساس واچول او سره ګډې کړل. غوښه یې چې ښه سره اخته کړله، بیا یې نیم ساعتو دپاره پرېښودله چې غوښه سمه اخته شي. ورپسې بیا مکروني جوشولو دپاره اوبه په یو دیګ کې واچولې چې جوش شي. په سر یې ورته لږه مالګه، لږ غوړي هم واچوله. اوبه یې جوش شو، بیا یې مکروني هم پکې واچوله او 10 دقیقو دپاره یې جوش کړه چې نرم شي. تر څنګ مو بیا کړاهي هم په منقل کې ایښودله چې غوښه سره کړو. کړاهي کې مو غوړي واچول او پرې مې ایښودل چې ګرم شي. غوښه مو بیا پکې سره کړله تقریبا 20 دقیقو دپاره. مکروني چې نرمه شه، دا مو بیا چاڼ کوي او څنګ ته مو کېښودله. ورپسې مو نو د دې ساس جوړ کړ چې اول مو 3 غټې قاشقې په اندازه کوچ په یو کړاهي کې واچوئ چې ویلې شي. بیا مو هماغه مسالې چې اول کې د غوښې اخته کولو وخت کې اچولې وي هماغه مو پکې واچول، لکه پاپریکا پوډر، اورېګانو، د هوږې پوډر، مالګه. بیا مو پکې رنګ پیروی واچول او دا ټول مسالو سره مو ګډ کړه. دا ټول مواد چې سره ګډ شول، بیا مو پکې پنیر هم واچول. ورپسې بیا سره شوې غوښه هم پکې ور اضافه کړو، سره مکس مو کړو. غوښه او قورمه چې تقریبا برابر شوه، بیا مو پکې جوش شوي مکروني هم واچول او دا مو هم ورسره مکس کړه. په آخر کې مو بیا لږ نور پنیر هم پکې واچول، سره ګډ مو کړ. بیا نو دا تیار شو. یو شیشه یي لوښي کې مو واچولو، په سر مو ورته لږ نور پنیر هم واچول. یو څو ټوټې ویلنې یا نعناع سره مو ډیکور کړ. بیا نو دا کریمي پاستا بیخي تیار شو. پسې نو موږ هم لاړو چې ځانونه تیار کړو، حرکت وکړو. یو خو په ترجمه کې دومره زر تیاره کېږي. دلته په دې ویډیو کې هم داسې لیدلی شئ، داسې ښکاري لکه نیمه شپه چې لاړ یو، ولې 4 بجې موږ کور نه حرکت وکړ. هلته چې ورسېدو نو هر څه یې تیار کړي وو. نو موږ هم چې لاړو نو دسترخوان یې هوار کړ او هر څه مو منظم پرې کېښودل. په ګاډه مو بیا ډوډۍ نوشیجان کړ او پسې نو بیا چای هم آماده شو. چای مو هم سره وڅښلو. بیا نو بېرته راغلو کور ته، ځکه په سبا یې بیا بل ځای کې دعوت شوي وو. د یکشنبې په ورځ موږ یو ځل بیا هم دعوت و. نو زه هلته اول ځل تلمه او دا چې زموږ د دوستانو لورکۍ هم پیدا شوې وه. نو غوره مې وبوله چې ماشوم ته جامې او ځان سره خوږو کې یو شی یوسمه. نو همدې دپاره مې یو ډول کلچې جوړې کړلې. هغې دپاره مې یوې پیالې په اندازه کوچ ویلې کړ او په یو کاسه کې مې واچول. ورپسې بیا یوه پیاله میده بوره، 2 غټې قاشقې سوجي، 2 نیمې پیالې اوړه، نیمه وړه قاشقه سوډا، یوه نیمه وړه قاشقه بیکینګ پوډر مې هم پکې واچول او دا مې ښه سره ګډ کړل. بیا هم پکې نیمې پیالې په اندازه میده شوي بادام هم واچول، دا مې هم ورسره ګډ کړل.
ورپسې مې پکې 4 غټې قاشقې په اندازه شیدې هم واچول. دا ټول مواد مې سره ګډ کړ او یو نرم اوړه مې وغږل. دا مې بیا 15 دقیقو دپاره یخچال کې کېښودل چې ځان ونیسي. دا اوړه چې یخچال کې کېښودل شي نو کلچې لا خوندورې راځي. 15 دقیقې بعد مې بیا اوړه له یخچال نه راوویستل او وړې وړې څپالې چې 45 ګرامه کېدلې مې ترې جوړې کړلې. بیا مې د لاس سره لږ هوار کړ او د کلچې شکل مې ورکړ او د داش په کاغذ باندې مې کېښودل. بیا مې د دې دپاره چې کلچې ښې جلاداره راشي د یو هګۍ زیړ، یوه غټه قاشقه شیدې او لږ نارنجي رنګ سره مکس کړ. دا مې بیا د کلچې په سر یو بړ سره ووهلو. بیا مې لږ میده شوي بادام د کلچې منځ کې واچوه تر څو لا ډېر ښایسته ښکاره شي. دا مې بیا تیار ګرم شوي داش کې په 180 درجو کې 15 دقیقو دپاره پخې کړلې. داش نه مې چې وویستلې 1 څو دقیقو دپاره مې همداسې کېښودلې چې لږې کلکې شي، ځکه چې دا کلچې نرمې دي، که چیرې زر لاس ووهل شي نو ماتېږي. نو اول مې همداسې پرېښودلې چې یخې شي، بیا مې په دې لوښي کې کېښودلې او دوباره مې همداسې پرېښودلې چې سم صحیح یخې شي او زه لاړم چې ځان تیار کړم. دې کلچو نه مې په آخر کې بیا یو پلاستیک راتاو کړ او ماشوم ته مې چې جامې اخیستې دا مې هم د ډالۍ په دې پلاستیک کې واچوله او لاړو. نو د خیره دا مېلمستیا یوازې ښځو ته و، نو موږ ښځې لاړو، هلکان کور کې پاتې شول. نو دوی نه هم ډېره مننه چې ډېر خوندور او ښایسته خواړه تیار کړي وو. دا چې عموما دا ټول زما ویډیوګانې ګوري نو دلته به د ټول نه یو ځل بیا هم مننه وکړم. ډېره مننه چې دومره خوندور خواړه مو تیار کړ او هغې نه هم مهمه دا چې دومره اخلاص مو وکړ، دومره مینه مو راکړله. دا چې مېلمستیا ښځو ته و نو چې بېرته راغلمه نو ژوند ملګري ته مې او زامنو ته مې ماهیان سره کړل. چې اول مې ماهیان پاک کړل، بیا مې مسالې پکې ووهلې او نیم ساعتو دپاره مې همداسې پرېښودل چې اخته شي. نورمال وخت کې زه تقریبا 2 ساعتو دپاره حتما پرېږدم، ولې اوس نو راسره ډېر وخت نه و، فقط نیم ساعتو دپاره مې اخته کړی پرېښودل. بیا مې په کړاهي کې غوړي واچول، ماهیان مې پکې سره کړل او دوی ته مې ورکړه چې نوشیجان کړي. همدې سره نو دا ولاګ هم پای ته ورسېده. ډېره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. اوس نو مهرباني وکړئ خپل نظر هم راسره شریک کړئ. دا ویډیو لایک کړئ، که چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ. په ځان ډېر خیال وساتئ. ښه وخت ولرئ. الله پامان.